شو ته مخکې خبره وکړه که نه زه خبره پوه شوم مطلب مې پوه شوم ته مخکې خبره وکړه چې مونږ مثال زورور یو الله ده دا نه بېشکه الله زورور دی هر څه چې کي الله تعالی دی صحیح ده تېره ورځ څو ورځې مخکې مانه تصویر پاتې شوی دی امې تاسو ته مسوتله اوس زه به دې تارونه ما پنګې سره زموږ یو نفر په یو کیلومترۍ کې تاسو وویشتو شهید مې ما پنګۍ کې څو ورځې مخکې په یو کیلومترۍ کې د خپله خوره کې و هغه شپون و شپون خو پېژنئ په میږې رمای سره له ته وویشتو خو دا زورور یې که نه چې په خپله خوره کې مې ولی خو ته زورور یې که نه ته په مورد به دومره دې ته وایم چې یو انچ خو پېژنئ که نه دومره دې زه خپلې خورې ته نره نه غواړم د څومره وخته یې دا نه ته وایي زغمه دا دې باس دی چې دا ودې نیوه تور دې په تېر کړو ځون ته دې کله بند کړه خبره اورو زبردستۍ خبرې نه دي موږ تاسو خپله کې جنګ نه ده انشاءالله خبره ته کوئ که نه جنګ ځکه دی چې توی مو نفر وویشتو توی مو نفر وویشتو مو نفر دې وویشتو بې سوله بې ځوابه دا د جنګ خبره دو که نه دو زه دې نه غلی یم ما حوصله وکړه په آینده کې چې ولې هغې نفر انتقام دې نه وخورم چې دې نه وی نه خورم زه بیا د وردي به هلته ویشوم هغې نفر اخله مې دې نه کوه مې دې ته خو بیا ته چې کله یې رخصته شي چې کله یې رخصته شي د خبرې به نه سره کوي دولۍ ته دې بیا دماغ مې اسمون ته دې ته خېږي دولۍ ته دې بیا پړ مه کړوم چې خېږي دې بیا خبرې نه دې سره کوم یو انچ دې نه غواړم که بیا روغښتی ولم دې کني ته اوس یہ سر کہہ رہا ہے کہ 1 انچ اگر آپ لوگ باہر آؤ گے نا ہم آپ کے اوپر فائر کریں گے میمن پنگے کے اوپر سے ہمارا بندہ اپنے علاقے میں پھر رہا تھا آپ کے فوجیوں نے ہمارا بندہ کو مارا ہوا ہے میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے اگر آپ 1 انچ باہر کی طرف آؤ گے نا تو میں آپ کو شوٹ ہی کروں گا آپ لوگ طاقتور ہو میرے کم طاقتور نہیں طاقتور تو اللہ کی ذات ہے اگر آپ وردی اتنا مطلب ہم نے بھی پاکستان کے لیے وردی پہنی اپنے ملک کے لیے پہنی آپ آپس میں خود سے جواب مت دیجیے نہیں میں سر ایسا کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ایسے نہیں کریں گے آپ ہمارے بھائی ہو ہم بھی آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہو لیکن اپنی کال ہم ٹھیک کریں گے یہ آپ بتا دیں ان کے پارٹی میں تو بتاؤ نا کہ جب اس کو ہم نے اس کو کہو کہ یہاں پہ جتنی دیر سے رہ رہے ہو یہ بھی اتنی دیر سے ادھر ہے ہم نے کس بات پہ ان کے ساتھ کوئی ایسا ہم نے کوئی کام کیا ہے کہ جس میں آپس میں ہمارے بیچ میں کوئی مسئلہ مسائل ہے کوئی بلا وجہ مسئلہ ڈالنے کی کیا بات ہے ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ یار ہم آپ کے علاقے میں جو ہم سے نا 20 میٹر اندر جائیں گے بس کہہ رہے ہیں اپنے پول کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ کدھر ہے کوئی بندہ یہ ادھر ذرا کھڑا ہوئی ذرا پول کے ساتھ ہاں تو اس کو کہو کہ یہاں پہ اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے وہ والا پول اس سائڈ کا خراب ہوتا ہے تو اس طرح کھڑے ہو کے کیا اس کو ٹھیک بھی نہیں کیا جا سکتا آپ لوگوں کو مطلب